سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او د صحت په جامو کې به وي راته. ملګرو زه بیا هم نن ورځ تاسو ته د یو نوي ویډیو سره راغلم. هیله ده دغه ویډیو مو هم د تل په څیر د خوښې وړ وګرځي. دوستانو په دغه ویډیو کې غواړم تاسو ته دغه وښیم چې څنګه تاسو کولی شئ په اتن نیټورک کې دوستانو فری 3000% بوسټر یا دغه خپل د مایننګ سپیډ 3000% زیات کړئ. نو په دغه مورد نن تاسو ته دا ویډیو جوړو. نو دغه ویډیو کتلو څخه وروسته تاسو کولی شئ خپل اتن نیټورک کې دغه د 3000% بوسټر په وړیا ډول فعال کړئ او خپل د مایننګ سپیډ زیات کړئ. نو راځو زه د ویډیو په طرف ویډیو در سره وګورئ. نو دوستانو ټولو نه به لومړی تاسو پلی سټور ته راشئ. پلی سټور په سرچ کې به اتن نیټورک ولیکئ او د خپل اتن نیټورک په آخرني اپډیټ نسخې ته اپډیټ کړئ. سرچ به کې اتن نیټورک، نو دغه اتن نیټورک د دا به اپډیټ کړئ. صحیح د آخرني ورژن ته به دا اپډیټ کړئ. اپډیټ چې مو که هم دې ځینې غواس کړئ اتن نیټورک ته ننوځئ خپل اکاونټ کې. نو دغه د زی وازوم اکاونټ ته مې راغلم. نو دغه د دوستانو خپل اتن نیټورک ته راغلم. څنګه چې تاسو دلته وینئ دلته هم یو میسیج راغلی د 4000% بوسټر چې البته دغه فری نه ده، خو دغه ویډیو کې زه تاسو ته فری بوسټر فالول درښیم. نو که زه راشم دوستانو تاسو ته دغه خپل د مایننګ سپیډ وښیم. ګورئ ما 20.3 خپل د مایننګ سپیډ ډېر کړ. نو لومړی زما اتو نه مې اوس 22 ته جیګ کړ، 22 ته البته. نو راځم دغلته تاسو ته د دې فالول هم درښیم دوستانو. راځو له ټولو نه به مخکې چې اپډیټ مو کړو اتن نیټورک، تاسو دغه نوي افشنونه راځي. تاسو به دغه د بوسټ افشن باندې کلیک کوئ دوستانو. کله چې مو په دې باندې کلیک کړ دلته تاسو ته بوسټرونه وازیږي. دلته وینئ دوستانو ما په خپله هم 0% بوسټر ځان ته فعال کړی. وینئ دا د ما خپل بوسټر اکټیویټ ده، نو دا ما فعال کړی او دا لاندې وینئ دا بوسټرونه دي. راځم د دې هر یو فعالول هم تاسو ته درښیم چې څنګه فعالیږي او څه ډول د دې د ګټې سیستم ده. دلته ملګرو څو لیوله بوسټرونه دي چې دا لومړی تاسو ته معرفي کوم. دا چې د دوستانو 200% بوسټر ده، یعنې دا چې تاسو فعال کړئ 200% ستاسو د مایننګ سپیډ زیاتیږي او د دې قیمت 20 ATH ده ملګرو. یا همغه اتن ټوکنو په واسطه دا فعالیږي. په پیسو نه فعالیږي، په اتن ټوکنونو فعالیږي. نو اتن ټوکن هم تاسو سره باید ویلټ کې ویلټ ته چې راسئ دغه اتن ټوکن دی ATH. نو دغه باید تاسو سره وي چې دغه بوسټر په فعال کړئ. او که چا سره نه وي نو مشکل نشته، په تمه شئ د اتن نیټورک دغه ټایمر تمام شي تاسو جیم ټوکن خپله اتن ټوکنو ته بدلیږي. نو بیرته راځم لومړی ځای ته. دا دوستانو دوهم درجه بوسټر ده، 400% ده او قیمت چې هم ده 40 ATH ده. نو څنګه چې وینئ 400% بوسټر ده. د دې فعالولو تاسو 400% ستاسو د مایننګ سپیډ ډیریږي او څنګه چې مې 40 ATH ټوکن د دې قیمت د 40 ATH ټوکن او دا فعالیږي. او کلان د راشو دوستانو نور بوسټرونه. نو دا چې د ملګرو بل بوسټر ده چې ما په خپله هم فعال کړی 0% بوسټر ده، یعنې ستاسو دا د مایننګ سپیډ 0% ډیروي او قیمت 100 اتن یا 100 ATH ټوکن ده. نو څنګه چې وینئ ما ته فعال دا ټیک مارک هم راغلی. نو ما خپله هم همدا فعال کړی، ډېر ښه بوسټر ده دا هم. نو دوستانو تاسو د خپل وس په اندازه دلته بوسټر فعال کړئ. که چیرته اخرني بوسټر ته راسو چې دا 3000% بوسټر ده دوستانو، قیمت 300 اتن یا ATH ټوکن ده. دوستانو که تاسو ځان سره ډیر ټوکن لرئ نو همدغه اخرنی واخلئ، همدغه 3000% والا واخلئ، ځکه دا بیخي ښه ده ملګرو. د دې ګټه بیخي زیاته ده. نو که ټوکن لرئ واخلئ. ما په خپله هم همدا اخیسته، خو دوستانو هغه ټایم چې ما په خپله 0% واخیسته دغه 3000% والا نه و راغلی اتن نیټورک کې. نو دا چې کله ما واخیسته بعد له هغې راغی. نو تاسو کوښښ وکوئ همدا واخلئ. او همدا شان د ریفرل کمیشن هم دا ملګرو لري. څنګه چې وینئ F1 کمیشن یې 15% ده او F2 کمیشن یې 45% ده. یعنې که ستاسو ریفرل هم دا فعال کړي تاسو ته ګټه راځي. څنګه چې پورته وینئ 25% او 15% د 0% بوسټر ده. یعنې ستاسو ریفرل هم که دا بوسټر فعال کړي ستاسو د مایننګ سپیډ هم ډیریږي د هغوی هم. نو خپل ریفرل شوي کسانو ته هم وایي چې دغه بوسټر فعال کړي، ځکه هم د هغوی ګټه ده پکې هم ستاسو پکې ګټه ده دوستانو. نو دا به اوس موږ څنګه فالو راځو به دلته به بوسټر ګورو چې کوم زموږ خوښ و. څنګه چې مې ویل که ټوکن مو ډېر وي نو 3000% واخلئ. نو هر یو چې مو خوښ و په هغې به کلیک کړو دوستانو. نو دوستانو په بوسټر چې هر یو مو خوښ و کلیک به وکړئ. بیا تاسو ته دا ډول یو صفحه راځي. دلته دوستانو تاسو څخه یو OTP کوډ غواړي چې ستاسو ایمیل ته لیږي یا به دلته ورکړي ستاسو بوسټر فعالیږي. نو تاسو به دې صفحه کې دلته ګورئ سینډ OTP، په همدې باندې به تاسو کلیک کړئ دوستانو. چې په دې مو کلیک کړو بیا به لاړ شئ خپل جیمیل ته. خپل ایمیل یا جیمیل ته به راشئ دوستانو. دلته تاسو ته دغه ډول یو کوډ راځي. همدغه کوډ به تاسو ځان سره یادداشت ونیسئ یا به نیسئ. کاپي چې مو ونیو دوستانو یا یادداشت را به شئ دلته دا ډول یو صفحه ده. دلته به ګورئ په همدغه ځای کې به تاسو ورته OTP کوډ واچوئ. OTP کوډ به ورته واچوئ دوستانو، منظم به یې ولیکئ او دلته به دا کنفرم آپشن باندې کلیک کړئ. دا وینئ دا کنفرم آپشن باندې به کلیک کړئ دوستانو. ستاسو بوسټر دغه ډول تاسو ته فعالیږي.
دا ډول یو میسج هم درته ورکوي چې وایي ستاسو بوسټر فعاله شو درته. نو دوستانو کله چې تاسو دغه بوسټر فعال کړئ بیا به راشئ دغلته به وګورئ ستاسو د مایننګ سپیډ به ډېر زیات شي. نو دلته اوس ماته 27.3 ده څنګه چې مې دا مخکې ډېر کم و نو اوس د دغه بوسټر فالو دا ډېر زیات شو ماته. نو دغه بوسټر ډېر ښه د ملګرو ډېره ګټه لري او څنګه چې مې که ډېر ټوکن لرئ نو هماغه نه لوړ بوسټر فعال کړئ ګټه ډېره ده. نو دغه دوستانو زموږ د نن ورځ ویډیو هیله ده د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. تر راتلونکو ویډیوګانو پورې تاسو په خدای سپارو. د خدای په امان.